بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن شنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د ذوالحجې میاشتې 28مه نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د چنګاښ میاشتې 24مې نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات د علماو شورا له غړو سره د اسلامي امارت د ویان لیدنه. په نشهیي توکو د روږده کسانو د درملنې او د وضعیت په اړه د هرات د سیمه ییزو چارواکو جدي ژمنه. د لویدیځ هند د حاجیانو لومړی الوتکه هرات ته رسېدل او د اسلامي امارت مسؤلانو هیواد ته د حاجیانو د راتګ هرکلی. اوس هم بشپړ خبرونه. زه محمد ولی عمر یم. د هیواد د اسلامي امارت ویان د هرات د علماو شورا له غړو سره وکتل. د هرات د علماو شورا غړو د اسلامي امارت له ویان مولوي ذبیح الله مجاهد سره په لیدنې کې ویلي چې دیني عالمان له دولت سره دي او په کلکه یې دفاع کوي. دوی وایي چې تر اوسه د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري صادر شوي فرمانونه د ملت په ګټه او هر اړخیزې دي. په همدې حال کې د هیواد د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي چې دیني عالمانو لارښوونې به د حکومت په کړنو کې ښه والی راولي. ښاغلی مجاهد وایي دیني عالمان دنده لري چې د چارواکو نیمګړتیاوې په ګوته کړي. هغه زیاتوي چې عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په علماو ډیر اعتماد لري او علماو ته یې دنده سپارلې چې د اسلامي حکومتدارۍ د چارو په ښه تطبیق کې همکاري وکړي. د اسلامي امارت ویان زیاته کړه علما د ولس او حکومت په سترګو کې ځانګړی مقام لري او زیاته کړې ده چې د ولس د ستونزو د حل په موخه باید د شورا له لارې له خلکو سره لا زیاتې ناستې ولري. له بلې خوا د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولانا نعیم الحق حقانی په دې غونډه کې وویل چې هر څومره چې علماو ته د خلکو لاسرسی اسانه سي هغومره به له ټولنې څخه ستونزې لرې سي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس له دیني عالمانو سره په دې کتنه کې د خلکو د افکارو د روښانولو لپاره رسنۍ تر ټولو غوره وسیله وبلله او ویل چې د رسنیو په همکارۍ باید خلکو ته دیني او معاصر پوهاوی ورکړل سي. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د خپلو خبرو په لړ کې د هرات د سیمه ییزې ادارې له ویان پښتون سره د دغه ولایت د حکومتي ادارو له مطبوعاتي مسؤلینو سره وکتل. په دې کتنې کې مولوي ذبیح الله مجاهد د حکومتي ادارو د مطبوعاتو د څانګې له مسؤلینو وغوښتل چې له رسنۍ سره په ښه ډول چلند وکړي. ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د حکومتي ادارو ټول مطبوعاتي مسؤلین دي د اطلاعات او فرهنګ د رئیس تر څارنې لاندې کار وکړي او له دوی سره دې په اړیکه کې سي. په ورته وخت کې د حکومتي ادارو مطبوعاتي مسؤلان وایي هڅه کوي له بېلابېلو ټولنیزو رسنیو څخه په استفادې خپل پیغامونه خلکو ته ورسوي. په دې کتنې کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات امیر شاه مقصود مجرود د اتفاق اسلام ورځپاڼې او باختر اژانس خبریالانو فعالیتونو ته اشاره وکړه او له مطبوعاتو مسؤلینو څخه یې وغوښتل چې خپله لاسته راوړنې له اطلاعات او فرهنګ ریاست سره شریکې کړي. دغه راز د هرات د سیمه ییزې ادارې ویاند مولوي نثار احمد الیاس هم د ټولو ادارو له مسؤلینو سره د همکارۍ په اړه خبرې وکړې او ویل چې موږ به د یو بل په همکارۍ پیاوړی کار وکړو. د هرات د سیمه ییزې ادارې چارواکي د روږده کسانو د وضعیت د هوارۍ په برخه کې د خپل جدي ژمنې خبره کوي او له خلکو یې غوښتي چې د روږده کسانو په راټولولو او درملنه کې له چارواکو سره همکاري وکړي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. سید آصف 40 کلن دی. د کابل په پوځي پوهنتون کې د پیلوټۍ زده کړې کړې دي او بیا وروسته په پوځي لیکو کې داخل سو مګر د ژوند په اوږدو کې په نشهیي توکو روږدی سو. از غربی پوهنتون هم رفتم کریمینال تکنیک افغانستان چند وقت جا بودم. از اینجا انتقال ما به تاجیکستان نزدیک 400 نفر ما بودیم که رفتیم تاجیکستان. یک چند وقتی با پاراشوت کار میکردیم. بعد از پاراشوت هم اومد دیگه هواپیمای چی بود همین آزمایشی بود با اینا یک دو نفره بود. فقط یک
استاد بود و یک شاگرد بغل دست بود. اونجا دیگه دوره تکمیلی من از اونجا گرفتم اومدم افغانستان چند وقت خدمت کردم. د سید آصف ترڅنګ محمد یونس هم د دغه کمپ په څنډه کې تر درملنې لاندې دی. 2 ماشومان لري او د هرات د برېښنا ریاست پخوانی کارکوونکی دی او نږدې 18 کاله په دغه اداره کې کار کړی دی چې نشهیي توکو هغه هم په دغه پلیتې ناروغۍ دیگه خدایی عذاب و وجدان 2 تا طفل داریم اونجا دیگه اگه باشه که دوباره با هم کار مشغول شیم دیگه رونق آورده با ما. دا یوازې سید آصف او محمد یونس نه دی چې په دې ناروغۍ اخته دی بلکې محمد چې په ایران کې د انجینرۍ زده کړې کړې دي 45 کلن دی او له 21 کلونو راهیسې نشهیي توکي استعمال کړي دي خو اوس په نشهیي توکو د روږده کسانو د درملنې په برخه کې د اسلامي امارت د مسؤلینو هڅې وستایلې او له مسؤلینو یې وغوښتل چې له درملنې وروسته ورته د کار زمینه برابره کړي. درس خوندم به ایران، رشته مهندسی در دانشگاه فردوسی. این رشته فشار کاری و روحی روانی و دوستان نواب باعث شد که به مواد مخدر رو بیارم. از موقعی هم که به مواد مخدر رو آوردم خیلی با کسای رفت آمد پامه وا شد که آدمای خلافکار بودن، آدمای بیجانشین بودن که راپام به زندانا وا شد. راپام که به زندانا وا شد از خانواده و از زن و بچه و از فامیل خود به خود خطا خوردم چون کار و کسب من دیگه همی بود که از کجا مواد بگیرم به کجا بشینم مصرف کنم از کی بگیرم. فقط فکر و ذکرم تهیه مواد مخدر بود، نه به فکر خانواده بودم، نه به فکر پدر، نه به فکر مادر. له بلې خوا د هرات د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي خبر ورکوي چې تر 50,000 زیات په نشهیي توکو روږدي کسان راټول سوي. د دوی په وینا دغه روږدي کسان د نشهیي توکو په 10 کمپونو کې تر راټولولو وروسته تر درملنې لاندې دي. د دوی په کمپو کې د دوی لپاره د تعلیم دپاره موږ هر 2 کمپو ته یو مولوي صاحب موظف کړی دی چې په هفتې کې هر کمپ ته 2 واره ورځي او دوی ته د دینی معلومات ورکوي. ځکه چې په دوی کې داسې خلک شته چې 20 کاله کېږي مبتلا په دې عمل باندې دي، په دې 20 کال باندې لمونځ هم نه دی سوی او دینی معلومات هم د یاده تللي دي. نو د اول سر څخه یعنې د سپارې څخه هم دغه څه شروع کړي دي. نور فرهنګي کارونه هم روان دي ځکه چې دوی هم هفتهواره په دا کمپو کې بیا خپل ځان څخه یو جلسه لري چې انګیزه ودې ته ورکول کېږي او نور معلومات د دنیا هم ودې ته ورکول کېږي. هغه ستا حالت په کمپو کې ودې ته مهیا دي. خو د هرات د سیمې ادارې مسؤلین د روږده کسانو د وضعیت د خوارۍ په برخه کې د خپل جدي ژمنې خبره کوي او له خلکو غواړي چې د روږده کسانو په راټولولو او درملنې کې له مسؤلینو سره همکاري وکړي. اداره محلی هرات در قسمت جمع‌آوری و تداوی معتادین از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد و همچنان از ملت غیور و با عزت هرات می‌خواهد که در قسمت جمع‌آوری و تداوی معتادین با مسئولین زیربط همکار باشند چون که نجات یک فرد نجات فامیل و جامعه است. د افغانستان د اسلامي امارت له راتګ سره په نشهیي توکو روږده کسان له ښار څخه راټول او د درملنې لپاره د معتادینو کمپونو ته انتقال سول. د ارشاد حج او اوقاف ریاست چارواکي له لویدیځ زون څخه هرات ولایت ته د حاجیانو د لیږد د پیل خبر ورکوي. د دغه ریاست د مسؤلانو د معلوماتو له مخې د حاجیانو لومړۍ الوتکه د جمعې په ورځ هرات ته راورسېده او په پام کې ده چې په راتلونکو 10 ورځو کې د لویدیځ زون ټول حاجیان له سعودي عربستان څخه راستانه سي. هغه حاجیان چې د حج له فریضې څخه تازه راستانه سوي دي د اسلامي امارت له لورې حاجیانو ته د ډېرو اسانتیاو د برابرولو خبره کوي. نور حال په چمتو کړي راپور کې د لویدیځ زون څخه د حاجیانو د لومړۍ الوتنې د راکښته کېدو شیبې چې د مکې شریفې له حج څخه راستانه سوي دي. د ارشاد حج او اوقاف ریاست د سرپرست په وینا سږ کال د هرات په ګډون د لویدیځ زون له بېلابېلو ولایتونو څخه 15,000 کسان د حج د فریضې ادا کولو لپاره مکې مکرمې ته تللي او د هغوی د لیږد لړۍ پیل سوې ده. تعداد حجاجی که ما از زون غرب داشتیم به تعداد 5,000 حجاج انتقال در اونجا شدن در مکه مکرمه و مدینه منوره و در روز ساعت 11 بجه
ما نشستی داشتیم در میدان خواجه عبدالله انصاری در ولایت هرات و انشاءالله این روند یک نشست دیشب داشتیم و این روند انشاءالله که روزانه یک نشست یا 2 نشست از پروازها در میدان خواجه عبدالله انصاری داریم و الا انشاءالله حدوداً به 10 روز خاتمه می‌یابه انشاءالله تمام حجاج ما به هرات میرسن. د حج او اوقافو د ریاست دغه چارواکي په دوام کښې ټینګار کوي چې اسلامي امارت سږ کال په سعودي عربستان کښې د حاجیانو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابر کړي دي. دیروز مسئولین ولایت و ما هم به همراه اینها استقبال اولین پرواز رفتیم در میدان هوایی و از حجاج دیدن نمودیم و استقبال اینا گرفتیم. الحمدلله خیلی ها راضی بودن. الحمدلله از وقتی که در اینجا در حاجی کمپ بودن هم غذا، تغذیه و جای اینها برای اینها بسیار سهولت ها آمده بود و همچنین از این بخش انتقال از اینا به میدان هوایی و در اونجا که رفتن اونجا در بخش ترحیل انتقال از اینا، در بخش صحت، در بخش تغذیه همه بخش ها الحمدلله راضی بودن و بسیار انشاءالله که غذای خوبی هم برای اینها آمده بود و جای و همه چیز انشاءالله برای اینها مهیا بودن. یو شمېر هغه حاجیان چې له حج څخه تازه راستنه سوي دي په مکه مکرمه کې د افغان حاجیانو لپاره د ډېرو اسانتیاوو د موجودیت خبره کوي. باید وویل سي چې سږ کال له ټول هیواد څخه شاوخوا 10,000 کسان د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. تېره شپه د هرات ولایت د خبریالانو لپاره د هیواد د اسلامي امارت د ویان په حضور کې د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا په اختیارالدین قلعه کې میلمستیا جوړه سوه. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس مولانا نعیم الحق حقانی په هرات کې د رسنیو له فعالیتونو څخه د مننې په ترڅ کې زیاته کړه چې په هرات کې د اسلامي امارت له بریا وروسته رسنۍ د اسلامي اصولو او مسلکي اصولو په ساتلو سره کار کوي. د رسنیو مسؤلانو د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور له ریاست څخه د مننې په ترڅ کې خپلې یو شمېر ستونزې د اسلامي امارت له ویان سره شریکې کړې او غوښتل یې چې د دوی غږ تر مرکزي چارواکو ورسوي. د رسنیو مسؤلانو د کلونو لپاره د مالی معافیت له سوداګریزو څخه تر استوګنې پورې د برېښنا او اوبو حساب د اسټنډرډ د جوړولو او ترمیم لپاره د ځمکې ویش، د رسنیو کارکوونکو ته د ځمکې ویش او د مطبوعاتو په برخه کې د خبریالانو د ګمارلو په ګډون ځینې غوښتنې مطرح کړې. د هیواد د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد رسنۍ د ملت او نظام ترمنځ د پل په توګه یادې کړې او زیاته یې کړه رسنۍ هغه دی چې د خلکو ستونزې تر چارواکو رسوي او د نظام مسؤلین په خپلو نیمګړتیاوو درک کوي. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې د پخوانۍ فریکونسۍ د مالیې د معافیت په اړه کار روان دی او ژمنه یې وکړه چې د هرات د رسنیو ټولې ستونزې او غوښتنې به مسؤلو چارواکو ته ورسوي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس د اطلاعاتو په ریاست کې د پوهنتون له یو شمېر استادانو، فرهنګیانو او شاعرانو سره وکتل. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولانا نعیم الحق حقانی د دغه ولایت له یو شمېر علمي او فرهنګي شخصیتونو سره په کتنه کې له هغوی څخه وغوښتل چې د فرهنګي چارو د پراختیا په برخه کې ورسره زیاته همکاري وکړي. ښاغلی حقانی زیاته کړه چې د فرهنګیانو همکاري به د فرهنګي چارو د ودې او پیاوړتیا لامل سي. دغه راز د اطلاعاتو امیر وویل چې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست هڅه کوي چې له فرهنګیانو سره ښې اړیکې ولري، خو فرهنګپالو ژمنه وکړه چې د فرهنګي چارو په برخه کې به په هره برخه کې همکاري کوي. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا د حکم پر بنسټ محمد فایق فاضل د هرات ورزش او بدني روزنې رئیس په توګه د هرات ولایت مقام مرستیال الحاج مولوي عبدالقیوم روحاني او د ښار او کور جوړونې رئیس عبدالله اکبري لخوا خپل همکارانو ته ور وپېژندل سو. د هرات ولایت مقام مرستیال الحاج مولوي عبدالقیوم روحاني د هرات ورزش او بدني روزنې نوی رئیس پیژن غونډه کې د دندې مخته وړلو برخه کې پر پوره رښتینولۍ ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې اسلامي امارت نظام کې چوکۍ یو امانت ده چې باید له لارې اوسیدونکو ته په سمه توګه خدمت وسي. بلخوا هم د هرات ورزش او بدني روزنې نوی رئیس محمد فایق فاضل ډاډ ورکړ چې د دندې ښه مخته وړلو او ورزشکارانو ته د خدمت برخه کې به د هیڅ ډول هڅو څخه ډډه ونه کړي. اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل.
ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. یک شنبه هرات شهر لمر الوار درجه 18 تیتای 22، غوریان اوریاز الوار درجه 19 تیتای 22، کراخ اوریاز الوار درجه 14 تیتای 60 او پشتون زرغون لمر الوار درجه 19 تیتای 22. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات د علماو شورا له غړو سره د اسلامي امارت د ویان لیدنه. په نشهیي توکو د روږده کسانو د درملنې او د وضعیت په اړه د هرات د سیمه چارواکو جدي ژمنه. د لویدیځ هند د حاجیانو لومړی الوتکه هرات ته رسېدله او د اسلامي امارت مسؤلانو هیواد ته د حاجیانو د راتګ هرکلی. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لیچر شم ته لاس سپارم.